او زما هیله همدا ده چې ټول ملګري چې راځي کامره باید خلاصه کړي دا به ښه سي. جلال جبارخیل صاحب هم و، نو زما هیله همدا ده چې که جلال جبارخیل صاحب هم را پیدا سي ښه به سي. سردار ورور سلامونه، احترامات په خیرونه. تیر سوی اختر یو ځل بیا مبارک، خدای مو راوله. السلام علیکم. اظهار ورور کا تاسو ته، اوسۍ خور ته، لیدونکو ته، دغه ورونه چې دلته ناست دي. زه خو له بده مرغه کامره نشم خلاصولی چې په یو سفر یم، هالنډ ته روان یم، په دې هیله چې ټول به روغ او جوړ اوسېږئ. زه یوه ځانګړې مننه په لومړي کې د فرانکفورټ میشتو ځوانانو څخه کوم. الله سبحانه وتعالی دې تاسو ټول خوشحاله او آباد لري. پر تاسو باندې زه ویاړ کوم چې اوسۍ خور تر څنګ ودرېدلی او دا مو بریالی کړله. اوسۍ خور نه یوازې چې د فرانکفورټ میشتو افغانانو لکه څنګه چې په خپلو خبرو کې مخکې وویلې چې زه د ټولو په المان کې چې په هر ځای کې افغانان اوسېږي چې زما سره اړیکې ونیسي او که زما د وسه پوره وي زه یې تر څنګ ولاړه یم. نو الله تعالی دې خوشحاله او آباد لره خور کوي. ډېره زیاته مننه، قدرمنده اوسېږي. مخکې اظهار ورکړ، ډېرو ښو خبرو ته اشاره وکړه. د اوسپیلډونګ په هکله باندې زه ډېره لنډه پوښتنه کومه، بیا به ماته ځواب راکړي خورې. د اوسپیلډونګ په هکله دې ځوانانو ته وویلې چې دا ځوانان د اوسپیلډونګ وکړي. هغه کوم ځوانان چې هغه اپلینونګ بشاینګونګ ورته راغلي یا هغه ردي چې ورته راغلي چې رد شوي دي. غږ دې بند سردار لاله. سردار لاله ستاسې غږ بند دی. اوس صحیح شو، اوس به صحیح شوی. ځینې داسې ځوانان دي چې دغه ځوانان دوی قبول شوي نه دي، د اوسپیلډونګ زمینه ورته مساعده نه ده خوري. د دغه په هکله باندې په لنډو کې ماته ووایي چې دوی څنګه کولی شي چې اوسپیلډونګ وکړي، یوه مسله. دویمه پوښتنه مې دا ده چې ته کولی شي خورې چې په هر لاریون کې ته دغه ځوانانو سره ونډه واخلې. ته کولی شي چې هر لاریون ته لاړ شې. د بېلګې په توګه په برلین کې په 20 تاریخ باندې موږ ډېر غټ لاریون مخې ته اچولی. کولی شي خورې راشي او که نه. ډېره زیاته مننه. ډېره مننه. زما مخکې له دې نه چې هغه ځواب ووایي، هیله مې همدا ده د راغلي ملګري ټول کامرې وازې کوي، بیخي به ښه سي. مهرباني، اختر هم دی که نه تیار. مهرباني اغلې اوسئ. دا د اوسپیلډونګ لاره یوه لاره ده که موږ په آلمان کې فدرالی سیستم لرو. په هر جي کې خپل ځانته قانون لري. زه د فرانکفورټ تاسو ته ویلی کوم چې موږ ډېرو خلکو ته اوسپیلډونګ مو ورکړی ده، یعنې او ردي یې ورته راغلې ده، اجازه یې لرله چې اوسپیلډونګ وکړي. زه د نورو پیساب ولایتونو معلومات نه لرم، په دې خاطر تاسو ته هغه نشم درته ویلی، خو فرانکفورټ کې دغسې ده. نور او لارې دغه دی چې زه به باید زده کړي. بعضې اوسپیلډونګو ته کنه B1 پکاري یا A2 پکاري. هغه خو باید خو یو پیچه خبره بیزیک ده چې زه به دې زده نه یي، نو بیا اوسپیلډونګ به څنګه کوې. اولین کوشش دغه ده په ټولنې کې، اول باید ژبه زده کوي. نو دا ډېره مهمه ده. او د لاریونو خبره سوله، زه خپله فکر نشم کولی چې زه به هلته تللی سمه، په دې چې ما کارونه دلته ډېر دي او زه د خپله دا د بعد له ټاکنو که نه موږ دا کوالېسیونس verhandlungen نو دغه شیان لرو، په هغه کې باید زه سمه ونیسمه. غیر له هغه فامیلي پرابلمونه هم دي، یعنې فامیل هم ده، کوچنیان هم دي، مکتبونه دي. ما ته لږ زره مشکله ده چې زه لرې لرې ځایو ته لاړه سمه. ډېره مننه. خیر ویسې. اغلې مینه اکبري، سلام، ستړې مه شئ، وخت دې په خیر. مهرباني وکړه برنامه به دې اورېدلې او اغلې هوسۍ د بریا په اړه به هم معلومات لرئ، نو مهرباني ستاسو خبرې اورو. مینه فکر کوم چې انټرنیټ یې جام سوی ده، ما ته خو داسې ښکاري. دام جام ده، انټرنیټ یې داسې یو څه ده. ښه، باسط صاحب سلامونه، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. که کمره وازه کوي بیخي به ښه سي. ته جلال جبارخیل صاحب، ښاغلی جان احمدزی، نو زه به خوشحاله یم سم ستاسو خبرې به هم واورم. سلامونه، خوشحال صاحب بخیر، صاحب بخیر. وعلیکم السلام ورحمت الله. ستړي مه شئ. اندر صاحب ډېر ډېر مبارک شه خوشحال صاحب او ټولو افغانانو ته چې فرانکفورټ کې ول او هر نوع مرسته یې کړې ده، که هغه سوشل میډیا ده او که نورې چارې دي، ټول ته ډېر ډېر مبارک شه. ډېره مننه. کمره لکه سینه سې وازوئ. زه به کمره ان کړم، ځکه ما دغه دا لایټ ان کړم. زه ته ښایسته یې، لایټ مان کوه، پروا نه کوي. دا اندر صاحب ته معلومه ده دلته آلمان کې
ډیر لایټ مونږه مصرف نه کوو، بیلونه ډیر قیمت دی. او مهرباني وکړئ زه به دغه تصویر را جوړ کړم. سردار لاله دا تصویر زه نه پوهېږم کومه ښه مهرباني وکړئ. زه غواړم یوه موضوع بحث شي د اندړ صاحب سره، که مو اجازه کړي، شاید زه قانوني لحاظ باندې درست ونه اوسم یا څنګه. زه له ډېرو واقعو نه خبر یم اندړ صاحب. کال 2 مخکې یو افغان په نامه یو کس خپل موټر د واینخ په مارک کسانو باندې وخېږو او ډېر کسان یې مړه کړل. بیا هغې انویسټیګیشن کېدلو. پروسه دا ده چې د المان حکومت ځي د افغانستان سیاسي نمایندګیو ته او هلته پوښتنه کوي چې دا رښتیا هم دا افغان دی که نه دی. دغه بیا ثابتېږي. نو هلته یو ملګری و د جمهوري دورې همکار و، هغې نه ما پوښتنه وکړه، وایي دا کس چې دی لکه د افغانیت په کیس نښې نشه، نه تذکره لري، نه د افغانستان هېڅ ثبوت هم نه لري، او دا دی د ایران څخه، خو دلته یې ځان افغان معرفي کړی او اسناد یې د افغان په نامه یې اخیستي دي. او دا دې مسلې افغانانو ته یو لوی مشکل جوړ کړی دی. د افغانستان د تذکیرې او د افغانستان د نامه څخه پاکستانیان او ایرانیان ډیر زیات سوء استفاده کوي. زه ډیر پاکستانیان پیژنم، ایرانیان شته دی چې هغو خپل نومونه افغانان ورکړي دي، حتی اسناد یې پرې اخیستي دي، پناه یې اخیستې ده، حتی جرمونه کوي هغه د افغان په نامه دغه کېږي، ته به یوه نښه د افغان پکې نه وي. او دا ډیره یوه جدي مسله ده چې د دغو له وجې زموږ د افغانانو د مهاجرت پروسې هم ټکنې کېږي، بدنامي هم اوړي، او جمع موږ د افغانانو په توګه د خپل هویت څخه دفاع هم نشو کولی. چې سبا یو څوک ووایي یو څوک د پاکستان له یو ځای څخه راځي، هېڅ د افغانیت نښې پکې نه وي، او ډېر په دغه سره په سپین سترګۍ سره ځان د افغانستان په نامه اسناد اخلي. متاسفانه په کابل کې، په افغانستان کې تذکیرې په پیسو خرڅېږي، یا حتی پاسپورټونه د قضیو نه زه خبر یم. هغه خو زه ملګرو سره بحث کوم. خو یو پروسه چې زه غواړم اندړ صاحب که پکې مرسته وکړي، زه مرستې ته حاضر یم، نور ملګري به مي، چې موږ د دې کسانو پیژندل او د المان حکومت سره شروع که د المان نه وشي او بیا اروپایي اتحادیې پورې خبره لاړه شي، ډېر به ښه موږ دا وپېژنو، ریپورټ یې کړو، د دې خپل یو پروسیجر ډیزاین کېږي، او هغې نه بعد دا مربوطه حکومتونو ته وپېژندلی شي تر څو صفا شي. دلته متاسفانه د افغانانو په نامه ډېرې سوء استفادې کېږي او ډېر غلط کارونه ترسره کېږي. نو موږ به د افغان ملت سره دا مرسته کړي چې سوچه افغانان خپل هغه حقوق ترلاسه کړي. موږ 40 کاله جنګونو ځپلي یو، کم از کم دا یوه نقطه موږ سره مثبته وه چې مهاجرت خلکو په اسانه راکوو. د پاکستانیانو ایرانیانو له وجې دا پروسه موږ ته سخته شوې ده، او دا کولی شو موږ ثابت هم کو، او د المان حکومت او ورپسې هم داسې احساسه مخته ولاړ شو. په دې موضوع غوښتل مې بحث وکړو، شاید زه قانوني نه پوهېږم، یا تاسې کومه مسله کولی شئ له خپلې ښاروالۍ شروع وکړئ، نو ډېر به ښه شي. غږ دې نشته، غږ دې نشته، غږ مو نشته دی اندړ صاحب، اوس راغی. مې غږ شته؟ ښه. او مهرباني اکثرا دغسې حادثې چې کېږي د انتخاباتو مخ نه کېږي، او بعضې ګوندونه چې استفاده جنې کوي، دا چې نور چې په حساب هغه افغانان نه دي او ثبوت یې سته، نو هغه اول خو د افغانستان قونسلګري کې باید پوښتنه جنې وسي، چون دا کاغذونه خو د هغو نه اخیستل سوي دي ما په نظر. نو بیا که داسې کومه لاره وي چې سړی کولی سي چې ثبوت یې کړي، نو ما په نظر سمه ده. ولې نه؟ د مثال په ډول په پاکستان کې په پېښور کې ډېرو ځایونو کې نقلي تذکیرې په هغه وخت کې چې جوړ شوي دي 2021 نه بعد، المانیان خو په پښتو تذکیره نه پوهېږي، هر یو یې قبوله کړې ده په هغه وخت کې. ډېرو پاکستانیانو په دې اسناد اخیستي دي. همدغسې په هرات کې د کاپي تذکیرو نه یا ایډیټ شوي تذکیرو نه استفاده شوې ده. اوس موږ د افغانانو په توګه داسې پروسس موږ حکومت ته ورکولی شو، که وایي زه ډیټیل کې بیا سره بحث کولی شم، چې دغه پروسه شروع شي. اول توجه نشته د دې ته په حکومتي لیول کې، چې توجه پیدا شي بیا خپله پیدا کېږي، ټول پیدا کېږي. زه خو خپله یعنې په حساب د طبابت د رشنې راغلې یم، زه کومه یوریست یا چې نه یم، یعنې وکیله نه یم،
وکیله یعنی مقصد وکالت مې نه دی ویلي په دې خاطر د قانون باندې زه صحیح نه پوهېږم تاسو ته زه صحیح معلومات نشم درکولی اما حتما داسې لارې شته خو باید سړی پسې وګرځي او دغسې لارې پیدا کړي چې په څه رقم داسې خلک که تاسې پېژنې هغه حکومت ته وړاندې کړي او د هغو هغه اصلیت راووځي امام دغه غوښتنه ده چې زه خپله تاسو ته کومه لاره نشم درښودلی په دې چې ما تر اوسه پورې دغسې کوم کار نه ده کړی او داسې ابا غوښتنه هم ده اندر صاحب چې له خپل لیول نه له خپل ښاروالۍ نه دا غږ پورته شي چې زموږ له آیډنټیټي نه زموږ له هویت نه سو استفاده کیږي موږ نه یو موږ داسې رپورټونه اورېدلي او د دې خلاف باید کاروایي شروع شي کله یو کلي نه هم شروع وشي دا پروسه بیا ډېر په تیزۍ سره مخ ته ځي زما مقصد دا خبره به منمه دا بیخي سمه خبره ده د افغان نه یا د افغانیت نه که سو استفاده کیږي او د موږ یو منفي تصویر دلته راښکاروي په د ټولنه کې او هغه موږ خپل افغانان نه یو نو دغه کار ما په نظر ډیر ښه کار ده او دغه کار شابه ونیسي او رښتیا دغسې وکړو او باسط صاحب په دې باندې غږ پورته کړئ اندر صاحب ټول ځوانان به تاسې په ملاتړ کونسلګري به هم سپورټ درکوي ځکه یو سیستم لرو موږ د تثبیت هویت په نامه آنلاین سیستم دی له دې ځایه افغان معلومیږي په افغانستان کې خارجه وزارت سره وصل دی همدې ته ورته ټول افغانان به تاسې سپورټ کوي خو له یو ځینه رسمي غږ پورته کول شروع کول غواړي دا سمه خبره ده که دغسې وي خو بیخي یعنې موږ افغانانو ته فایده ده پکې ان شاء الله ډیره مننه باسط صاحب کور ودان خو دا موضوع نه پرېږدو شه بیا به شخصي کې خبرې پرې وکړو هو په دې موضوع من غږیږو خو دا ډېره دغه وه چې اندر صاحب تیار کامیابه شوی یم او یو سیاسي پروسه کې داخله ده نو چې شروعات وشي دا به ډېر ښه ان شاء الله ډیره مننه کور دې ودان ښاغلی عزیز فولاد ستړي مه شئ خدای مو راوله په خیر نور ملګري دې انتظار وباسي خیر داسې نوبت به نوبتي به نه کوو که نه د مینې نمبر دی اصلي خو هغه چې نیټ خراب سه لاړه اوس تاسې خبرې وکړئ په خیر راغلی ستړي مه شئ مهرباني وکړئ مایک مو بنده لکه سې سلامونه مینه او درناوی تاسو ټولو ګران افغانانو ته خاص سلامونه دوه خویندې ته چې دلته ناست دي اختر مو مبارک سمونځ روزې او داخل درجان فولاد صاحب درې دانې دي درې دي مینا جان دا ګیله زر کېږي مقصد ټولو ته بیا هم اختر مبارک سي ډېره مننه لومړی خو د حسین جان بریا او د افغانانو بریا د ټولو ته مبارک دا یوازې د حسین جان بریا نه ده برعکس د افغانانو بریا ده د حسین جان بریا زموږ او تاسو اتفاق وښوده اتحاد یې وښوده د افغان ښځینه او هغه وړتیا او استعداد یې وښوده دنیا ته موږ وښودله چې افغانان کولی سي پرمختګ وکړي ورسي جګې څوکیګانو او جګو بحثونو ته ورسېږي نو بیا دې هم مبارک وي زه کومه پوښتنه نه لرم ځکه زه په امریکا کې یم خو غواړم زه یو لنډ نظر ستاسو په اجازه شریک کړم موږ افغانانو دلته یو کلتوري ټولنه جوړه کړې په نوم د افغان کلتوري ټولنه په فارسي نوشته دي انجمن کلتوري افغان ها په انګلیسي نوشته دي افغان کلچر سوسایټي دا لوګو ده یعنی حسین جان د دغه کلتوري ټولنې په اساس موږ افغانانو دومره لاسته راوړنې درلودلې چې بیخي د حد نه ډېرې او دومره حساسي ویو که نه اوس ګوره دغه باسط صاحب دغه سوال وکئ دا باید داسې مرحله په مرحله یعنی دا یوه ستره کلتوري ټولنه لرو بیا د حوزو په سطح وړې لرو بالاخره دغه زموږ هر اواز چې وي هره ستونزه چې وي مستقیم موږ کانګرس ته رسولی سو دا یوه خبره یعنی تاسو باید کلتوري ټولنه جوړه کړئ دا ډېره مهمه خبره ده داسې که تاسو هر یو خپله ستونزه مستقلانه ووایي دا نسي کولی خو یو مشخص ادرس که ولرو هغه یې کولی سي یوه بله یو ویاړلې او ډېره پرمختللې افغانه عایشه وهاب چې د یو ځل بیا یعنی کانګرس ته ودرېدله ده یو دوره ختمه سوه دویم واري ودرېدله ده ګران افغانانو د ده عکسونه ما اچولي دي د ده ویب سایټ ما اچولی دی نو څوک چې په امریکا میشت دي بخصوص په امریکا کې بیا څوک چې د کالیفورنیا دي دغه ویاړلې پیغلې ته تاسو فن واچوئ چې دا د دویم وار دپاره کانګرس ته ولاړه سي دومره ډېرې لاسته راوړنې چې دې ویاړلې خورجانې امریکا کې کړي دي یعنې چا نه دي کړي
یعنی واقعا هر ستونزه سوې ده در راغلې ده حتی کوښښ یې کړی ده چې دغه د اختر رخصتیانې آفیشل کړي رسمي کړي همدغسې نورې ډېرې زیاتې ګټورې خپرونې ده ویاړلې لرلي چې زما په هغه اکاونټ کې هغه ده تاسو افغانان د کالیفورنیا افغانان دا کانګرس ته دویم واري ورسوئ چې دا ډېر ستر افتخار ده او دا ډېر غټ فخر ده. یوه بله موضوع غواړم په دری ژبه ووایم. افغانهای عزیز، بانوی بزرگوار مثل حسین ظریف یا بانوی بزرگوار عایشه وهاب که به کانگرس امریکا ایستاده هستند، اینها صرف منحصر به یک قوم مشخص نیستند. اینها نمایندگی ما تمام افغانها را میکنن. یعنی ما سعی کو اینجا می کلتوری ټولنه انجمن کلتوری افغانها را که ساختیم این مربوط تمام شماست. شما بیاین در پروگرام‌های ما اشتراک بکنین، در برنامه‌های ما اشتراک بکنیم، مشکلات داشته باشین در دولت امریکا یا بانو که در انگلستان کامیاب شدن در اونجا مشکلات داشته باشین. اینجا ما شما باید از دیگرها بیاموزیم. بالاتر از 3000 قوم در هندوستان است ولی یک اتفاق، یک اتحاد، یک مردم هستند و بالاخره در تمام سکتورهای دولتی دنیا خود رساندن، در سکتور اقتصادی خود رساندن، در سکتور سیاسی خود رساندن، در سکتورهای مهاجرتی خود رساندن، در هر جای ببینی یک گیندی نشسته. ولی متاسفانه ما شما از فیلیپینا پس ماندیم، از مردم از کشورهای بسیار کوچک ما شما پس ماندیم. بیاین که جوانایی که جسارت کاندیداتوری را داره، جوانایی که استعداد کاندیداتوری را داره، جوانایی که میتونن که نمایندگی افغان ها را بکنن کاندید کنن، برین در بخشای مختلف در سکتورهای مختلف دولتی خود شامل بکنین تا ما و شما بتانیم با عزت زندگی بکنیم. اگر بالای کسی ما ظلم میشه، زیادتی میشه، بتانن که اینا نمایندگی ما کلا بتانن. عملی این کانگرس وومن بانو عایشه وهاب یا بانوی بزرگوار حسین ظریف که اینجا به نمایندگی افغان ها نشسته، این یک افتخار است برای ما. صبح اگر کدام جنجال میشه میتونه به خوبی نمایندگی از ما بکنه، مشکلات ما را به دولت ببره. مثلا اینمی عایشه وهاب مستقیم به کانگرس امریکا یک گپ میبره، نه سر افغان ها نقب مشکل میه. فلهذا باید ما روز اتفاق است، اتحاد است، قوم پرستی، زبان پرستی چیزا به درد نمیخوره. بیاین که برادر عزیز یکی دیگر اینجا حمایت بکنیم و به قله‌های بلند سعادت و پیشرفت برسیم. موفق اوسئ. نو زه ډیر سوال ته نه لرم. با عزت. ډیره مننه، ډیره مهرباني اغلی حسین. مایک مانده. سوال یې چې زه پوه شوم دا هغه پوښتنه نه درلودله، یوازې غوښتنه یې همدا وه چې که تاسې هم دغسې ټولنه چې هغه مخکې مونږ یادونه وکړله چې ټولنه جوړه سي، ګټه یې دا وي چې ټولو ته یې غږ رسیږي که نه، یو رسمي ادرس او داسې نشي کولی. مې دا واسي اندر جان اندر صاحب ما تاسو څخه کوم مشخصه پوښتنه نه درلودله، صرف یو مشوره مې درکړه چې تاسو باید د حوزو په سطح ادرسونه جوړ کړئ، بیا یو عمومي ادرس جوړ کړئ او دغه ابتکار تاسو وکوئ، ځکه ټول ځایونه کې سوی ده ستاسو په منطقه کې نه ده سوی. نه دا خبره خو اوس بیشتر د خوشحال صاحب پوښتنه رانه وکړله او دغه دا یو دا کار مونږ غواړو چې وکړو او ډېر افغانان هم د ما نه دغه خواهش کړی ده چې دغسې یو ټولنې ته مونږ ضرورت لرو او مونږ به خپل کوشش کوو چې په ګډه یې سره جوړ کړو. اوکې، ډیره مننه. ما مخکې مې یادونه وکړله که نه چې تاسو یادونه وکړله په دې خاطر. او بله خبره د ملګرو لیکلي د افغان نجونو د تعلیم په اړه موږ د خپرونې یوه برخه همغه وه، خو دلته بدبختي دا ده چې ځینې ملګري چې نه ول هغه برخه کې اوس راغلي وایي چې په ده باندې ولې خبرې نه کوي. نو هغه باندې موږ کاملا ښاغلی الکوزی صاحب خبرې وکړلې. زه به یو خور ته نوبت ورکړم، ښاید بیا ونه وایي چې ولا چې بیخي منډوال ونه ساته. جبار خیل صاحب، احمدزی صاحب ستاسو خوښه ده؟ اغلې مینا اکبري، مهرباني وکئ ستاسو خبرې اورو. سلامونه درنښت خوشحال صاحب او تاسو نه مننه. جان یې عکس غټ کړئ وبخښئ. هم څه کېږي دا مهرباني وکئ. مننه ښاغلی عزیز فولاد. خوشحال صاحب له تاسو نه ډېره زیاته مننه چې دغسې بحثونه جوړوئ او واقعا دا ډېر زیات ګټور دی. هغه موضوعات بالخصوص زموږ په افغاني ټولنه کې چې اړتیا ده ورته ورباندې خبرې وشي، یا مثلا دغسې ویاړلې خویندې یا ویاړلې ورونه چې کوم ښه ابتکار ښه کار کوي نو دغسې بحثونه ورباندې جوړ شي. نو ډېره مننه. زه سلامونه ټولو ګډونوالو ته کوم، په پیل کې حسین خورجانې ته چې واقعا د زړه د تله پرې خوشحاله یم. نو په کومه ورځ باندې چې زه خبره شوم چې د حسین جانې د کامیابېدو خبر مې ولید، هغه څنګه وي لکه خپل د کورنۍ غړی چې دی یو ډېر لوړ ویاړلی کار کړی وي، د زړه د تله انسان ورباندې خوشحاله شي. نو زه هسې پرې خوشحاله شوم ځکه چې
هغه څه چې ما په ډیرو کسانو کې لیدلي ول چې ځانونه یې کاندید کړل، هغه لافې ولي او ژمنې کوي بې ځایه بې ځایه، هغه څه وي په خوږو خبرو تر شا یې تریخ زهر پټ کړي وي، هسې یو څه. خو د هوسۍ جانې په خبرو کې موږ هغسې څه ونه لیدل، هغه خپل صداقت یې په خپلو خبرو کې موږ ته وښودو او عمل کې هم تر یو حده، ځکه چې اوس خو لږ ټایم وشو، انشاءالله عمل کې به هم موږ ته سل په سلو دا ښیي، هغه ډاډ موږ پرې لرو. نو اول دا چې نو بل دا چې ما غوښتل یو موضوع شریکه کړم، البته د وړاندیز په شکل باندې چې هغه ښاغلي جمیل باسط هغه پوښتنه یا هغه نظر یې وړاندې کوي هوسۍ جانې ته، دا چې هغه سوچه افغانان چې باید راشي دلته د افغانانو په نوم متاسفانه نور خلک راځي چې یو یې د ایران وګړي دي او بل دا چې د پاکستان ځینې کسان، زه خپل د سترګو لیدلی حالت وایم، متاسفانه زه په امریکا و هغې هېوادونو کې نه پوهېږم چې تر کوم حده دا کار کېږي، خو په جرمني، فرانسه، د اروپایي هېوادونو ته ډېر داسې موضوعات وي چې متاسفانه دا غږ تر اوسه هېڅ تر داسې مسؤل ځای پورې نه ده رسېدلی. نو په دې هیله چې دغه ستونزې ته یا دغه غږ مونږ خو دومره له لاسه کېږي چې تر هوسۍ جان یا تر ځینې مسؤلینو پورې ورسوو، تر دغسې مسؤلیته مسؤلینو پورې، نور بس بیا د هوسۍ جان او د دغسې نور مسؤلینو کار ده چې هغوی دا غږ څومره ورته عملي بڼه ورکوي او څنګه یې تر هغه اصلي ځای پورې رسوي. نو ډېره مننه. خو ما ګرچې دغه پوښتنه وه خو بس بیا جمیل ورور یادونه وکړه، جمیل نوم رانه غلط نشي. نو انشاءالله که نورې پوښتنې وي د خپرونې په لړ کې به درنه وکړم. ډېره مننه. ډېره مننه. کور دې ودان خوشحاله اوسېږي. مهرباني هوسۍ. مینا جان ډیره مننه تاسې د پیغام نه د اوس فولاد فورم د عین خبره راته وکړله. موږ به کوشش وکړو چې دغسې یوه لاره پیدا کړو چې خلک چې افغانان نه دي د هغو هغه اصلیت را پیدا سي او په آلمان کې یا نورو هیوادو کې به نور خلک هم دغه کوشش وکړو چې دې هغه اصلیت په حساب راوباسو او دغه ته حکومت ته یې ووایو. او ډیره مننه. مدیراتور فکر کوم لګیا ده تصویر جوړوي، تصویر ښه دی، فکر کوم چې جوړ دی، ځکه اضافه به جوړ نسي لا به خراب سي. ډیره مننه. جبار خیل صاحب مهرباني وکړئ ستاسو خبرې اورو. خوشحال صاحب د اغلې اندړ عکس غټ کوي، زه به ورته یو دلته مدیراتور ده خو فکر کوم چې بوا صاحب ونه رسېده ځکه ما جوړ کړه. مهرباني. السلام علیکم ټولو ته. وعلیکم السلام. اغلې اندړ تاسو ته خو اول ډېره زیاته مبارکي وایم. موږ ډېر زیات خوشحاله یو، ټول افغانان ډېر خوشحاله دي چې تاسو کامیاب سوي یئ. او یو څو دوه نقطې ما دلته نوٹ کړې. یو نقطه دا ده چې نن 5م کال ده چې په افغانستان کې طالبانو د افغان جنو پر مخ ښوونځي تړلي دي. عمران خان او ملا هیبت الله په دې باور ده چې پښتنې پیغلې نه غواړي تعلیم وکړي او دوی دغه افغانان چې دي دوی د نجونو د زده کړو خلاف دي. نن تا بریا او دغه 3300 انسانان او بالخصوص پښتانه چې تا ته ناست دي، دا دې خبرې ښکاره ثبوت ده چې پښتانه د علم طرفدار دي، پښتانه غواړي چې نجونې زده کړې وکړي، پښتانه غواړي چې نجونې هم ورسره د ټولنې په هره برخه کې فعاله ونډه ولري. نو هغه باور چې دوی لري، هغه غلط باور چې نړۍ ته ورښيي چې پښتانه د تعلیم ضد دي، بالخصوص د ښځو د تعلیم ضد دي، دغه باور تا غلط ثابت که. تا نه په دغه برخه کې یوه ځانګړې مننه کوم. دویمه نقطه دا ده چې یو غلط باور دا ده چې ګڼ شمېر افغانان بالخصوص هغه نالوستي افغانان دا فکر کوي چې ښځه ناقص العقله ده. نن تا شتون دا ثابتوي چې ښځه ناقص العقله نه ده، بلکې هغه انسانان ناقص العقله دي چې ښځې ته د ناقص العقله په ګمان قایل دي. نن تا ثابته کړه چې ښځې هم کولی شي چې په ټولنه کې فعاله ونډه ولري او د ټولنې فعاله استازولي وکولی شي. دوه نقطې دي چون زموږ ډېر افغانان اغلې اندړ په دې نه پوهېږي چې د یو وکیل یا د یو استازي دنده څه شی. زموږ ډېر افغانان فکر کوي که یو استازی هم د اګزیکټیو رول لري، اجرایوي صلاحیتونه لري او دوی په خپل واک کې ډېر څه لري او کولی شي. خو زه تاسو ته یوازې یو وړاندیز کوم که تاسو چیرته توانایي وس مو رسېده نو زه به ډېر خوشحاله سم. یو وړاندیز دا ده چې څه موده وړاندې په انګلستان کې کوم سیاسي چارواکي چې پاکستانیان دي هغوی یو شمېر بندیزونه په ځینو هیوادونو ولګول، بالخصوص په هغه هیوادونو چې هغه د 3مې نړۍ هیوادونه دي، په هغې کې یو افغانستان هم و. نو ګڼ شمېر نجونې او هلکان ول چې هغوی غوښتل انګلستان ته د لوړو زده کړو لپاره لاړ سي،
سیاحت لپاره لاړ شي، تجارت لپاره لاړ شي، یا نورې کاري ویزې یې درلودلې چې هلته لاړ شي. متاسفانه هغه پاکستاني سیاستوالې په افغانستان باندې ویزې بندې کړي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د ترهګرۍ نړیوال لیست کې لومړی مقام لري او افغانستان نهم د اتم مقام لري. یولسم په پاکستان نو په یولسم نو په پاکستان یو ډول بندیزم غوره نه کړ بلکې په افغانستان یې غوره کړ. نو دلته د تاسو نه ما وړاندیز دا ده که تاسو سره خپل همکارانی سیاستوالي او اړیکې ورسره لري، کوشش دا وکړئ چې کوم بندیزونه د افغانستان د خلکو اړوند دي، بالخصوص دغه قانوني ویزې اړوند چې کوم دي، په دغه کې تاسو ورسره لږ همکاري وکړئ که چیرته مو وس رسیږي. البته دویم دا ده چې زیات نجونې غواړي اروپایي هیوادونو ته د لوړو زده کړو لپاره راشي. متاسفانه په سکالرشپ کې دوی ته ستونزې جوړیږي یا په ویزو کې دوی ته ستونزې جوړیږي. که څه هم دوی په دریم هیواد کې خپل په افغانستان کې هم نه دوی ډیر سټرګل کوي تر څو ویزه ترلاسه کړي. نو که چیرته داسې برنامې جوړې کړئ یا د عامه پوهاوي حتی اقل ویډیوګانې جوړې کړئ، ځکه چې تاسو په بیرو کې اداره کې تاسو ډیر ښه پوهیږئ، تر څو پورې دغه نجونې چې په وطن کې په زده کړې بندې دي او غواړي چې جرمني ته راسي خپل لوړ زده کړو ته ادامه ورکړي، نو په هغوی سره باید تاسو یو ډول همکاري. په دما همدا لنډې خبرې وي. زه شخصا ډیر زیات خوشحاله یم چې تا په جرمني کې په یو سیاسي پوسټ باندې ګورم. دا د موږ ټول وطن لپاره یو ډیر لوی پیغام ده چې د هغه کوم نجونو باندې چې تاسو بې باوره یې، هغه نجونې په ټوله نوره نړۍ کې لاسته راوړنې لري او تاسو پرې د ښوونځي دروازې، د پوهنتون دروازې، د کار دروازې تړلې دي. نو ته چې اوس دلته جرمني کې خدمت کوې، څومره ښه به و چې تا په غزني کې خدمت کولی، ما په کابل کې کولی، د نورو ځوانانو په نورو ولایتونو کې کولی. خو متاسفانه په موږ باندې د موږ مشران باور نه لري. دوی باید په موږ باور پیدا کړي تر څو موږ بیرته لاړ شو خپلې ټولنې ته خدمت وکړو. ډېره مننه. کور دې ودان خوشحاله اوسېږي. اغلې حسین مهرباني. بس ډېره مننه جبار خیل صاحب. دا ستونزې متاسفانه که نارینه ته دي که ښځو ته دي چې غواړي آلمان ته راسي د زده کړو له خاطره یا نور فامیلونه چې غواړي یو ځای سي لکه خاوند یې دلته وي او ښځه په افغانستان کې وي، دا ستونزې سته او دا داسې ستونزې دي چې د خپله د آلمان د Regierung ته اوس څه وایي ګورنمنټ دولت نه ده او زه یعنی په دې چې ما ته افغانان ډېر راځي او دغه ستونزې لري، زه همیشه کوشش کړی ده چې سفارت سره خبرې وکړه یا هلته خو دې اکثرا مثال یا پاکستان ته ځي یا ایران ته ځي، دغو سفارتو سره خو زه اړیکه نه لرم، خو د دغه چې سفارت سره کوشش ورسره وکړه، ټلیفونونه ورته وکړه یا یو داسې یوه لارې ورته کوشش کوم چې پیدا یې کړمه. خو داسې تر اوسه پورې چون زه خو بیخي په خپل کار کې نه یم، تر اوسه مې بیخي شروع کړی نه ده، زه نه پوهېږم چې زه څومره به کولی سم، خو که د ما د لاس نه کېدو او ما کولی سوای چې کومک وکړم او دغه لارې ورته لنډې کړم او مخصوصا افغاني ښځو ته چې غواړي دلته لوړې زده کړې وکړي هغو ته لارې پیدا کړم. دا خو به یو خدمت به دا ښځو ته وي، موږ ملت ته به خدمت وي، دا خو به زه ورته تیاره یم حتما به ورسره. ډېره مننه. کور دې ودان. خوشحال صاحب زه دغه یو اخري خبره کوم. اغلی اندړ زه دا خبره بیا تاسو ته تکراروم چې زموږ ګڼ شمېر افغانان په مسؤلیتونو د سیاستوالو نه پوهېږي. موږ ډېر شمېر افغانان فکر کوي چې د پارلمان وکیل د هغه اجرایي صلاحیت لري، نو ځکه تاسو نه تم هم ډېرې دي، نو دا ګیپ چې رامنځته شوی د سیاستوالو او د ولس ترمنځ هغه دغه مس انډرسټینډینګ ده چې د چا نه باید څه ډول تمه ولري، په دغه کې یو کنفیوژن ده. مننه. ډېره مننه. دغه ته امام فکر سوی ده، ما ته ډېر میسجونه راځي چې دا کار راته وکړه، دغه وکړه، هغه وکړه، خو زه خو ټول کارونه نشم کولی. ما اول نه ویلي دي چې شی کولی شم هغه به کوم، چې شی نشم کولی هغه زه وایم، زه لکه نور غوندې نه یم چې هر چاته وایم مقصد دا تر ټولو ښه خبره ده. چې خپل مقصد ته ورسېږم بیا زه مقصد پارلمان نه دی، ما مقصد رښتیا دغه ده چې زه کومک وکم، خو هغه کومک چې زه کولی سم او هغه کومک چې زه به لارې ورته پیدا کوم چې په کومه لاره باندې
زه خپل هیوادوالو ته کومک وکړم. دا داسې چې زه اوس ورته وایم چې دغه ټول کارونه به زه تاسو ته کوم، چې ارامه بېغمه کښېنئ، هغسې خو یعنې ناممکنه ده، هېڅ امکان نه لري. ډېره مننه، ډېره مننه. کور ودان جان احمدزی صاحب سلامونه، ستړي مه شئ. تېر سوی اختر مو مبارک شه. موږ ځکه مزاحمت نه کوو چې ته په چکر باندې وې اختر کې، او د خپرونې په پیل کې مو له تا ځانګړې مننه کړې ده، مهرباني وکړئ. ډېره زیاته مننه. سلامونه او نیکې هیلې ناستو خویندو ته، دا ورونه چې ناست دي، خدای مې خوشحال لره. اوس یې خور ته داسې اوسې د بریا نه خبر شوم چې راته زنګ وهلی و، بیا ما په هغه د وخت ډېر اساس و، په دغه هېواد باندې د اسرائیلو لخوا بمبار سوی و، شهاده هم درلود. له هغه وجې نه مې بیخي هغه زړه ډېر خفه و، نو ځکه مې زنګ منګ وایي، عکس العمل مې ونه کړی، ویډیو مې جوړه نه کړله. نو په دې وجه باندې مخکې زه د راتلم، نو خو تا یو خبره مې واورېدله، هغه راته ډېره جالبه تمامه سوه، ځکه رالم. کنې زه رښتیا هم بل ځای یم. نو تا یو خبره د ټولنې په باره کې وکړه چې دا دونه غټ هېواد ده، تاسو یو ټولنه نه کې لرئ. دا دونه غټ هېواد ده چې غالبا 2.9 میلیونه نفوس لري، خو مګم په دې کې تقریبا در 15 لکو افغانان ژوند کوي، در 15 لکو، لیکن بیا هم جنازه په چندو لیږل کېږي د وطن. بدبختانه څه کم 15 لکه افغانان په دغه هېواد کې ژوند کوي. داسې یو ټولنه دا خلک ځان ته نه لري چې د دوی یو مریض، د دوی یو قاتیا، د دوی یو مړی په حیا او په عزت تر وطنه پورې ورسېږي. که یې لریم قومونه یې لري، لکه څه رقم چې مخکې اوسۍ خور خبره درته مطرح کړل، که یې لریم قومونه یې لري، ځانو ته په شخصي جوړې کړي دي، حاکم جوړېږي، شخصي پیسې ورته راټولوي، فامیلونه پیسې ورته راټولوي. اما د افغانستان په سر داسې یو افغان پکې ماته اوسېږي او د افغانانو ټولنه اوسېږي نسته. په دې ټول هېواد کې په زرګونو ځله موږ د خلکو ته عذرونه کړي دي. په دغه هېواد کې داسې خلک فامیلونه ژوند کوي چې 45 کاله یې کېږي په دغه هېواد کې ژوند کوي. هم هغه خلک خو اوس بیخي هغه له دغه نه وتلي دي چې بیخي په دې شیانو کې دغه نه لري، کوم انټرست نه لري. اما دا څوک چې انټرست پکې لري، هغه ته د هغه خبره تر هغه پورې نه رسېږي چې کوم ځای پورې باید د هغه غږ ورسېږي. بدبختي په دې هېواد کې یوازې دا نه ده، لکه مخکې چې باسي ورور دغه مطرح کړی چې د جعلي تذکرې او دغه، دلته یوازې دا نه ده چې ته په کلو باندې د هویت دغه وشي، تثبیت وشي. ای وروره سرچینې یې راونیسئ. فرانسې کې سرچینه شته، زه ځینې خبر یم. په برلین کې سرچینه شته، زه ځینې خبر یم. وروره ته پاکستانی څه کوې چې په کلي کې ته ورځې هویت یې تثبیتوې؟ وروره راځه چې سرچینې یې راونیسو. سرچینې په دې سفارتو کې ناستې دي، سرچینې د دوه خلکو په پېښور بورډ بازار کې ناست دي. له هغه جنه دا هر څه ورته کېږي، له هغه جنه دا هر څه ورته جوړېږي. نو ما او تاسو اوس په کلي باندې ګرځو، ته پاکستانی ته راوړه، تا هویت دې پلان کېږي ده، ته راسه. نه، زه فکر نه کوم چې ما ورته د په دغه ډول باندې هغه هدف چې څه لرو ما ورته دې ورته ورسېږو. سرچینې په پاریس کې هم شته، په برلین کې هم شته، د هېوادو په پلازمینو کې د دوه خلکو سرچینې ناستې دي چې هویت یې مطلقاً د ما او د تا افغانان دي. ښه یعنې درته وایم کټر افغانان دي. همګم دا تجارت هم دغه بزنس ده، په دغه باندې خپل بزنس کوي، په دغه باندې پیسې راباسي، خپل اولادونه باندې ساتي، هم په دغو پیسو باندې خپلې مېرمنې ساتي، خپلې کورنۍ په دغو پیسو باندې ساتي. هم دغه تجارت او بزنس یې جوړ کړی. له دې شي نه تا د هېواد پاسپورټ خرڅوي، تا د هېواد تذکره خرڅوي، تا د هېواد هویت خرڅوي. تاوان ټول افغانستان ویني. ښه مثال مرضیه ده، مرضیه حمیدي مې که په یاد په څه وخت مخکې د افغانستان په کرکټ لوبغاړو باندې نیوکې وکړې، د لوبډلې لغوه کېدو خبرې وکړې، مګر څو ورځې مخکې هغه اعلان شوله چې هغه د ایرانۍ ده په اصل کې. آفرین. هغه د هغې دغه اوس زه وایم که موږ د فرد پسې ګرځو، لا کلي په کلي باندې ګرځو، لا موږ سفارت ته وایو چې دغه سړي هویت ماته په دغه ورسوه، په اثبات باندې ورسوه. زه وایم په دې خلکو په سرچینو باندې کار وشي، د خلکو سرچینې راونیول شي. ما تا ته په اولو کې وویل چې تا له خبرې تا دلته وویل تا ول ټولنه په دغه هېواد کې، ما درته وویل چې د دغه هېواد مړی تر دې اوسه پورې په چندو په لینک لیږل کېږي. شرم یې بولې، حیا یې بولې، غیرت یې بولې، بې غیرتي یې بولې، چې هر شی یې بولې، لیکن د دغه هېواد خاصتا د دغه هېواد مړي په چندو لیږل کېږي. لیکن دلته دومره څوک تر دې اوسه پورې نسو پیدا چې هغه راولاړ شي چې یو د حیا او د عزت یو اکاونټ جوړ کړي دې خلکو ته، ورته ووایي چې ورونو زه خلک پېژنم په دې هالنډ کې په 10 روپۍ باندې، په دې اتریش کې د موږ د ولایت خلک دي د خپل قوم لپاره جوړه کړې، دا اوس 40,000 یورو بودیجه لري. څو روپۍ د نفر په سر 25 یورو دي د کال 25 یورو د نفر په سر.
ته فکر وکړه او دا اوس 40,000 بودیجه لري مګم دلته ګوره یو بله بدبختي زه د دې ملت هم تاسو ته وایم د دې ملت غټه بدبختي دا ده چې کله یو نفر مخې ته سو دوی څوک مخې ته نه پرېږدي زه د تاسو لپاره غټ مثال یم چې څو ځلې د تاسو په مخکې نیوکې راباندې وسوې تر کورنۍ پورې خلک راونه رسېدل راته دقیقا او څوک راورسېدل ټول هغه څوک و چې ځانو سره یې له خپلو نومو سره ډاکټران پروفیسران ماسټران وروره د ډاکټرا او د پي ایچ ډي دعوې به یې کولې هم هغه سړی تر ما در کورنۍ پورې راورسېدی نو وخت چې دغه رقم خلکو ته بیا څوک راجګېږي بیا هغه هم زه بېرته نه ملامتوم وخت چې زه راولاړېږم د خیر کار کوم او د ما تر کورنۍ پورې خلک رارسېږي ما ته نه ماته مېرمن پرېږدي نه ماته مور پرېږدي ما مور زه د دې لپاره نه یم پیدا کړی چې ما زه راووځم په اروپا کې په خلکو باندې وکنځم نه زه مېرمن یې دې لپاره مېړه کړی یم چې هغه زه راواخلم په خلکو باندې وکنځم نو دلته بیا دا پوینټ هم د افغانانو دغه نه ده د دغه کم څوک چې درېږي په دغه بخش کې بیا بده نه ده دا خلک هم په جای باندې بیا راځي په جای باندې بیا د دوی دغه دوی چې دا نه درېږي دوی هم په جای دوی هم په خپله خبره باندې په دې خپل کار باندې صحیح دي په خپل ژبه باندې ولې چې دلته که تا د خیر کار کوی لا د 5 کسانو ته خیر ورسېدی تا څوک نه پرېږدي تا نه پرېږدي چې ته د خیر کار یو چا ته وکړې تا نه پرېږدي چې د تا یو چا ته خیر ورورسېږي تا نه پرېږدي چې د تا یو چا ته دغه ورورسېږي ګټه ورورسېږي دا بدبختي په دغه هېواد کې ده په اخره کې دونه وایم چې اوسۍ خور الله پاک دې توفیق درکړي درته خدای پاک دې د دغو افغانانو له سر نه مه کموه خدای دې توفیق دې خدمت دې دغه هېواد د خلکو لپاره درکړي خدای دې بیا بله خور هم پیدا کړي چې هغه هم را میدان ته سي او د خپلو د افغانانو خویندو نمایندګۍ باندې دلته بیا یو داسې پوسټ پیدا شي ورته ودرېږي موږ به تر د وروڼو په څېر تر څنګ درېږو د وروڼو په څېر به ورسره راځو ملاتړ به کوو او د دې حمایت په دې باندې کوو چې دا هغه کوم څه ده چې دا ولاړه ده او د افغانانو خدمت کوي د افغانانو د خدمت ته ملا تړلې ده د دې لپاره به موږ راځو ورسره په څنګ کې به درېږو نو تا ته د خدای پاک دا برۍ تا ته ډېر ډېر مبارک او لا بري تا د لا بریانو په هیله باندې ډېر زیاته مننه ډېره مننه جان احمدزی صاحب کور دې ودان مهرباني حسین ډېره مننه احمدزی صاحب تاسو خو د ما ملاتړ مو کړی دی تاسو نه ډېره مننه ما بریا د تاسې بریا ده تاسو ما سره په میډیا کې ډېره مرسته کړې ده او تاسو نه یو جهان مننه ډېره مننه ډېره مننه ډېره زیاته بښنه غواړم اوسۍ خور دا د تا لپاره تا سره نه درېدل خپل ما اول کې دا خبره کړې چې موږ د دغه هېواد سره درېږو د دغه هېواد له خلکو سره درېږو د دغه هېواد چې کومې ستونزې دي خویندې دي ځوانان دي د دغو سره ولاړ ډېره زیاته مننه خوشحال جانه خویندو ډېره زیاته مننه خدای هم خوشحال لره سرلوړي کامیاب او آباد اوس د خدای په امان دي ډېره مننه خدای په امان اغلی نفیسه صافی هغه څوک چې ژمنه یې کړې وه چې په کابل کې به ستا له بریا وروسته جشن جوړوي په خیر راغلی ستړې مه شې افغانستان کې دي وړتیاوې لري کولی شي چې یو چېرته ورسیږي دا زموږ هغه د اوسۍ بریالیتوب نه دی زموږ بریالیتوب دی نو هیله ده چې دغسې بریالیتوبونه بار بار وګورو خیر موږ دې بار بار تاواني شو بار بار دې موږ په دې برخه کې پارټیانې ونیسو جشنونه ونیسو انشاءالله ما هم دې لپاره نه ویډیو صافی مقصد موږ تر هغې نه منو چې تر څو ویډیو ونه ګورو ویډیو به موږ ګورو چې تا د حسین بریان منزلې ده کیک دې پرې کړی ده بیا د هغې نه ښه مهرباني وکړه زه شوخي کوم در سره ما هم دې لپاره ویډیو ونه کړله او نه مې کوم پوسټ وکړلو ځکه چې ما دا واده کړې وه او دا واده به زه سرته رسوم ځکه چې پوهېدلم چې زموږ په خویندو کې دا وړتیا شته په هغه شپه باندې موږ څو ځلې لایف ونیولو او په هغې کې زموږ خاص خویندې وي بیا شخصي هم موږ ته زنګونه هم راغله چې آیا له بل ایالت نه موږ راتللی شو دوی ته رای ورکولی شو که نه
صرف دومره مو کړلی شو هغه افغانان چې داخل د فرانکفورت کې دي هغو سره تماس ونیسو د هغې له لارې نور افغانان پیدا شي او په دغه کمپاین کې له موږ سره ګډون وکړي. نو خوشبختانه دا خبره وه چې هغه زموږ غږ واخیستلی شو دغه کمپاین نتیجه هم ورکړله او موږ ته بیرته احوال هم راغی چې په دغې برخه کې څومره خلکو ونډه واخیستله. دا هغه څه و چې موږ مخلصانه ورته کولی شو ومو کړل. راغلم ما په اوله شپه هم له اوسۍ نه دا پوښتنه کړې وه چې کله بریالی شي خویندو لپاره به څه کوي، د خویندو د زده کړو لپاره به څه کوي. زه په افغانستان کې یم، دا په دې معنا نه ده چې زه به مې خوله په دې برخه کې چوپ وساتم او زه به د خویندو د زده کړې لپاره هېڅ ونه کړم. زه به بیا هم خپل غږ پورته کوم، بیا به هم وایم چې زده کړې زموږ حق دی او زموږ حق به راکوئ. هر څنګه چې وي د دې حق لپاره موږ درېږو. اوسۍ مخکې یاده وکړله چې زه به آنلاین زده کړې زمینه مساعدوم که امکانات یې وه. نو په دې برخه کې بیا هم زور سره ولاړه یم. اوسۍ که د جرمني نه دغه برخه تمویلوي، دغه برخه جوړوي، په داخل کې زور سره ولاړه یم. هر هغه خور چې په دغه برخه کې علاقمندي لري، په دغه برخه کې غواړي چې مخې ته لاړ شي، که هغه د پوهنتون برخه ده، که هغه د مکتب برخه ده، دغې برخه کې به ورسره زه پوره همکاري کوم او دغه پراختیا به ورته زه ورکوم. دا خبره هم ده د همکارۍ دلته نورې خویندې هم شته دی چې کولی شي له اوسۍ سره برخه واخلي. د اوسۍ د خاوند فکر کوم چې د کاکا لور و هغې هم هغه شپه ما سره تماس ونیولو اوږی، نو هغې هم ما سره خبرې اترې ولرلې او په دې برخه کې هغه هم فعاله ده. نو انشاءالله چې موږ خویندې سره په جمع باندې کولی شو چې مخې ته لاړ شو او همکاري وکړو یو بل سره. خو په هر صورت باندې زما بیا هم له اوسۍ نه خواهش دا ده چې یوازې د افغانو نجونو هغه درد چې اوس نن شپه یې موږ محسوسوو، ځکه چې یوازې د مکتبونو زنګ وهل کېږي او زموږ زړونه ماتېږي. بیا هم ویل کېږي چې تر شپږمه پورې اجازه شته او بعد له هغه نه نشته او په داسې رقیقو الفاظو موږ رټل کېږو د علم دروازې څخه چې زموږ زړونه ماتوي. نو په دې برخه کې بیا هم هغه دردمنې خویندې مه هېروه. هغه خلک چې هغه خویندې چې ډېر امید لري، اخر سیمسترونه یې وو، پیل د پوهنتون یې وو، پیل اخر د مکتب یې وو، یا هم د شپږم نوم صنف ته تللې، د هغوی درد موږ ټول محسوسوو، موږ ټول ورسره څنګ ته ولاړ یو. خو د دې لپاره عملی کار پکار دی. داسې نه چې موږ صرف درد محسوس کوو ورته په رټو وګورو، داسې هم نه کېږي، بلکې د دې لپاره عملی کار پکار دی. هغه کار به موږ په سختو الفاظو نشو کولی، تاسې هم پوهېږئ داخل کې سخت ګامونه موږ نشو جګولی، خو په نرمو الفاظو په نرمو ګامونو موږ کولی شو چې لاسته راوړنې ولرو. په دې برخه کې زه له خور سره مې ولاړه یم، خو له دې نه هم عمل غواړم. داسې هم نه ده چې موږ ستا هغه ملتیا کړې وي، ستا ملتیا مو ساتلې وي، خو یوازې تر خبرو پورې محدود شو. له تاسو نه هم په دې برخه کې عمل غواړو. اوسۍ به بیا وایي چې سوال یې څه شی و. بیا درته وایم چې د زده کړو په اړه د خویندو لپاره کلک عمل او د دې برخه کې موږ له تاسو سره همکاري ده، چې په دې برخه کې زه صرف نه غواړم چې ته یوازې خبرې وکړې، موږ ته به هوډ راکوي چې په دې برخه کې به کار کوي او موږ به له دې برخه کې تاسو سره همکاران پاتې کېږو. ډېره مننه اغلې صافۍ. اوسۍ اندړ مهرباني وکړئ. ډیره مننه نفیسه جانې. ما خو په لومړي وایي چې خبرې مو سره کړې، ما نه خو سوال په وخت کې را چې ورک شوی و، خو اوس تاسو په خبره باندې صحیح پوه شوم. زه به خپل په دې چې دا د افغانانو د نجونو د زده کړو مشکلات چې ستا په افغانستان کې دا دلته په آلمان کې مطرح کېږي. دا داسې نه ده چې یعنې هېڅوک پرې خبر نه دي او څوک خبرې نه پرې کوي. دلته په دا ګوند کې زموږ په ګوند کې په دغه په اړه باندې خبرې کېږي او پوسټونه پرې کېږي. زه به د خپل د ګوند لخوا چې له لارې چې به دغه کوشش به مې وي، دغه کار به ورته کوم چې داسې لارې پیدا کړم چې صحیح بنیادي لارې وي چې د خپل په افغانستان کې خپلې خویندو ته، خپل ماشومان ته، نجونو ته ورسیږو او یوه سمه بنیادي لاره ورته پیدا کړو چې دې خپلې زده کړې وکړي. نو
دا داسې نه ده چې یعنې موږ هیر کړي دي. هره ورځ د موږ فکر دغه ته یي چې په افغانستان کې دغه نیمګړتیا سته. اوکې، ډیره مننه. کور دې ودان خوشحاله اوسې. ښاغلی امیل سلام، ستړي مه شئ. تېر سوی اختر دې مبارک شه. مهرباني وکړئ ستاسو خبرې اورو. سلامونه خوشحال وروره تاسو ته، د تاسو درنې میلمنې ته، اغلی ډاکټر صاحب همدرد ته سلامونه، ټولو هغه څوک چې دلته په لایف کې دي، ټول هغه ته د خپل ملت ته، د خپل وطنوالو ته د دې بریا مبارکي وایم. ډیره خوشحاله سولم. دلته خبرې ډیرې وشوې. زه فکر کوم دا د مبارکي هغه برنامه وه. بله هو. بعضو به سوالونه هم مطرح کړل. نو خوشحال وروره که تاسو دا لړۍ ادامه ورکوئ او ډاکټر صاحب هر کله راشي د خلکو سوالو ته دلته ځواب ورکړي، هغه څوک چې مشکلات لري هغوی دوی نه هغه وکړي په آینده کې. البته اوس نه، نننۍ برنامه د دوی صرف تبریکي برنامه ده. د ټولو ته تبریکي وایم او زه تاسو ته چی وکوم، زه کولی سم تاسو ته خدمت وکوم ځکه چې زه په جرمني کې یم او په جنوبي برخه د جرمني کې. که چېرته ماته تاسو کومه وظیفه سپارئ، دلته ډېر افغانان دي چې واقعا بې سرپوښه دي، خصوصا په دې منطقه کې نه کوم انجمن شته نه کومه ټولنه شته ده. که آینده کې تاسو غواړئ دلته ریښې ولرئ نو زه په خدمت کې یم تاسو ته. او دا هم درته وایم چې زه هم د تاسو مسلکه یم، نو انشاءالله چې په ما به غږ وکړئ بې هغه نه به پاتې نه شي. ډیره مننه اغلی امیل. ډاکټر صاحب امیل، کور ودان خوشحاله تاسو اوسئ. مننه. اوسئ مهرباني. یو ځل بیا هم ټولو ته مبارکي وایم. خوشحاله سوم واقعا. ډیره مننه د تاسو نه او د تاسو د خبرو نه ډیره خوشحاله سولم. تاسو په د آلمان په کوم ځای کې ژوند کوئ؟ زه په سویس سرحد کې یم، یعنې تقریبا صفري نقطه کې یم دلته. ښه، سمه ده. تاسو کولی شئ ماته شخصي په انسټاګرام کې ولیکئ، بیا به وګورو چې څه رقم کولی شو چې همکاري سره وکړو، مخصوصا دا ټولنه چې غواړو جوړه کړو په هغه کې خو بیا د ټولو سمه ته ضرورت شته. هغه یو کس یې سره تنها نشي جوړولی، دا باید موږ ټول په ګډه دغه کار وکړو. البته اغلی عامل، زه کولی شم تاسو ته پیام ولیکم او هر کله تاسو وغواړئ زه په خدمت کې یم. اگر چې قبلا ما یو انجمن کې کار کوو مګر هم دومره زمینه د هغه مساعد نه وه، ځکه دلته که زه غواړم تاسو سره ټول شی لکه تاسو چې له صفر نه شروع کړي دي، زه هم له صفر نه شروع کوم او واقعا چې دلته خلکو ته ضرورت ده خدمت لپاره. ډیره مننه. ډیره مننه. تاسو فعلا یو نیال هستئ چې دلته کېښودل سولی، نو د تاسو لپاره ریشه پکار ده، د تاسو لپاره پالنه پکار ده. نو هر نوع خدمت چې د موږ له لاسه وسي ولې نه، همیشه موږ تاسو نه دریغ نه کوو. کور دې ودان ډاکټر صاحب امیل، خوشحاله اوسئ. اغلې هدیه سلام، ستړي مه سئ، وخت په خیر، خدای دې وکړي چې ښه اوسېږئ. تېر سوی اختر دې مبارک. مهرباني وکړئ ستاسو خبرې اورو. سلامونه او نیکې هیلې ټولو دوستانو ته، خاصتا زما ګرانې خور حسین جان ته ډېره زیات مبارکي. مننه تاسو د ټولو نجونو بریاست، یعنې تاسو هغه کار وکړله چې د دنیا د نجونو د تعلیم او تحصیل مخالفین مخ تور کړ. مننه، ډېره زیاته مننه. او دا یو غټه څپېله هغه کسان ته و چې زموږ په تندې کې لیکل شوی داسې یو شی لیکي په خپل زړه سه مونږ یې ناقص العقل یو، مونږ یې یعنې څه شي مخ ته وړی نه شو. ډېره زیاته مننه. او دا نور خویندې چې دلته ناستې دي د دوی نه هم مننه. مونږ یې پخوا په یو لایف کې مخصوصا نفیسه جانې خورې سره مونږ یې ناسته وو، په دې برخه کې مونږ یې ډېرې خبرې کړي دي هم، او ډاکټر صاحب مسکا داسې نور خویندې هم وو. نو مطلب دا دی چې خوشحاله ورور اول خو باید د تا نه مننه وکړم چې داسې یو غټه مبارزه تاسو شروع کړله د نجونو سپورټ، دا ډېر کم کیږي او تاسو یعنی د نجونو سپورټ هر وخت کوئ. مننه. نو دلته یو څو خبرې دي، مخکې نفیسه خور هم اشاره پې وکړه، نور دوستان هم
خالي مونږ په دې باندې هغه ونه کړو بسنه ونه کړو چې مثلا آنلاین کلاس شروع شي یا مکتبونه شروع شي ځکه ځینې اکثریت په افغانستان کې نجونې دي چې مثلا انټرنیټ او کورنۍ دومره پرمختللی نه دی چې مثلا آنلاین کورسونو سره یا مکتب سره لاسرسی ولري متاسفانه. او دا علم او تحصیل د یو کوچنۍ برخه د افغان انجونو حق نه دی، دا د ټول د افغان انجونو حق دی. دا سمه ده لنډمهال لپاره ښه دي تر هغه دي چې دوی مثلا پاتې شي د درس او تعلیم نه، او دا چې د آنلاین مکتبونه شروع شي دا هم ډېر ښه دی. مګر البته زه پوهېږم اجرایي برخه کې حسین خور دومره هغه نه لري، مګر د افغان انجونو غږ کېدلی شي چې دنیا ته ورسوي چې دا د ما یوازې غږ نه دی، دا د افغانستان د انجونو د میرمنو د نیمه جامعه د افغانستان دا غوښتنه ده چې باید مکتبونه په افغانستان باندې خلاص شي. متاسفانه او خوشبختانه نن ورځ مونږ نه پوهېږم څنګه مونږ نن ورځ دا ورځ ولمانځو یا تسلیت وایو یو بل ته. لمانځل د حسین خور بریا ده او تسلیت د دې چې مونږ تمه درلوده چې انشاءالله الرحمن خدای خیر پېښ کړي له خیر سره مکتبونه خلاص شي، مګر متاسفانه بیا هم هماغه څه وشو چې مونږ د مونږ تمه نه وه. البته زه خپل د یو خور په صفت زه خپل ټولو خویندو ته زه تسلیت وایم او زه ځان باندې ډېر هغه کې فشار راوړم چې ولې زموږ په وجود کې دومره توان نشته چې مونږ په 5 کالو کې خپل خویندو ته داسې شی نه دی کړي چې هغوی د مونږ نه تمه درلوده. او بس اوس شکر حسین خور دی او داسې نور بنسټونه مونږ باید یوازې په حسین خور باندې بسنه ونه کړو. مونږ ماشاءالله ډېر تکړه نور خویندې هم لرو، باید مونږ داسې یو داسې ګوندونه یې جوړ کړو، مثلا ایجنسیګانې جوړ کړو، داسې کسان پیدا کړو چې زموږ غږ نړیوالو ته ورسېږي. تاسو د دې په یو میاشت کې تاسو د څو شیان یعنې شاهدان یاست چې یو خور په سازمان ملل کې هغه غږ چې یو ورور پورته کړی نه و هغه خور پورته یې کړ، وویله چې په افغانستان کې د پاکستان تیری و. بل خور مثلا بالکل او حسین خور بله مثال ده الحمدلله. همداسې نور مونږ شکر الحمدلله په انجونو کې مونږ ډېر لیدا حکیمي هغه کس و چې غږ پورته کړ چې د پاکستان د اتوم بم چې لري دا سیمایز هیوادونو ته ډېر خطرناک دی. هماغه خبرې اوس د امریکا په کانګرس کې د چاره وزارت سلاکار دا خبرې کاپی کوي او امریکا کانګرس ته وړاندې کوي چې پاکستان یو خطرناکه هیواد نه تنها آسیای میانه ته بلکې حتی امریکې ته ده. ګوره دا د یو جنۍ غږ و، دا د لیدا حکیمي هغه غږ و، دا د حسین خور و، دا د مخکې چې تاسو یادونه وکړو بخښنه غواړم د ما هیر شو نوم یې د هغه خور غږ و. ګورې دا هغه غږ و چې ورونه دومره هغه جرأت نه درلوده چې بس په داسې یو لوړه غږ دا غږ پورته کړي او دنیا ورسوي او دنیا زموږ غږ ته ډېر پام کوي. نو باید مونږ په دې باندې ډېر کوشش وکړو چې داسې هم نور کارونه یې وکړو چې دنیا ته ور وښایي د افغان نجونې څه دی. یوازې په ژړا مونږ یې نور نه ژاړو ځکه ژړا د حل یار نه دی. مونږ یې غواړو چې مبارزه وکړو خپل حق ترلاسه کړو. البته په دې مبارزه کې مونږ د خپل ورونو ملاتړ ته ډېر زیات ضرورت لرو. خدای مهربانه وي لکه خوشحال ورور داسې نور ورونه هم پیدا شي مونږ سره ودرېږي. ډېره زیاته مننه. ډېره مننه غلې هدیه کور دې ودان خوشحاله او وبخښه خوشحاله ورور یو خبر اضافه کوم، ډېره زیاته بخښنه غواړم. مخکې تاسو په یو شی باندې ځینې حسین خور تاسو اوس دا مسله ډېر په جرمني کې کیږي، البته دا سوال تا ته متوجه ده چې اکثریت کسان د افغان میرمنو په نامه ډېر ناوړې او ډېر ناخړي کارونه کوي. بیا هغه کس چې مثلا فارسي خبرې کوي د دري ژبو په دړې کې ځان وهي، هغه کس چې مثلا پښتو زده کړې دي په پښتونخوا کې ځان په پښتنو اچوي،
او دوی وایي چې موږ افغانان یو، حالان کې دوی افغانان نه دي او دوی د سپیشلي میرمن د افغان میرمن دوی نمایندګي نشي کولای او ځانونه یې شرموي. بیا وروسته ته چې په پیدا کې څه ډېر دوی اصلا نه افغان وو نه پښتون وو. نو تاسو باید په دې باندې لږ شاوخوا څېړنه وکړئ او تحقیق وکړئ، پیدا کړئ، دا به ډېر ښه شي. ډېره زیاته ډېره مننه. مننه ډېره مننه. مهرباني اغلې هوسۍ خبرې لري؟ اوس بیا ونه وایي چې پوښتنه چیرې وه. ښه مایک دې بند. زه به ستا مایک خلاص کړم، یو لحظه ماته وخت راکړئ، مهرباني وکړئ. یا تاسو نه ډیره مننه. دا د نجونو د زده کړو خو خبرې ډېرې وسولې او ما خپل پوینټ یا خپل نظریه مې پکې ورکړله چې زه د ګوند لخوا چې کولی شم چې کوشش وکړم یوه لاره پیدا کړم چې څه رقم د هغو سره مرسته وسي، کومک وسي. نور نو زه کوم نور ویل نه لرم، بس ډېره مننه. اوکې ډېره مننه اغلې امیر، له تاسې مننه. اغلې هادیه له تاسې مننه. په خپرونه کې چې څومره ملګري را سره وو، له ټولو مننه او له ټولو میلمنو مننه. په لایف کې چې چا سره ګډون وکړه، ګډون یې ونه کړ، له ټولو مننه. او له هغو خلکو زه ډېره بخښنه غواړم چې دوی کوشش کوي چې راسي برخه واخلي. زما هم زړه غواړي چې پروګرام وګورم، خو دوه مسلې دي. یو خو وخت مسله ده، بل دا ده چې سبا رسمي ورځ ده او ډېری ماشومان چې دي اولادونه یې سیده مکتبونو ته بیایي. نو په همدې خاطر باندې خپرونه اوس هم 2 ساعته شول، که نه اصل کې ژمنه 1.5 ساعت وه. نو اوس یې له تاسې مننه. کور مو ودان ژوندي اوسئ او موږ هیله لرو چې د افغانستان خلکو لپاره ډېر ډېر خدمتونه وکړئ. وروستیو کې که څه ویل لرئ نو مهرباني وکړئ، له هغې وروسته نو خپرونه راټولوو. زه بیا هم غواړم چې د هغه خلکو نه چې مخصوصا دلته په فرانکفورت کې ولو ډېره مننه وکړم چې د ما د دغو د ټاکلو په وخت کې او د کمپاین په وخت کې را سره ودرېدل، را سره رایه راکړله. دا چې هر رقم چې و مقصد را سره مرسته یې کړې ده، د هغو نه ډېره ډېره مننه. او زه بیا یو ځل بیا وایم دغه د ما بریا د تاسو ټولو بریا ده او زه به نهایت کوشش کوم چې هر څومره چې د ما د لاس نه راځي کومک وشم کولی کوم به یې انشاءالله. ډېره ډېره مننه. ښه شپه، د بریا په هیله دی. ډېره مننه. اور ودان، خوشحاله اوسېږئ. لیدونکو اوریدونکو له تاسې هم مننه. کور مو ودان، ژوندي اوسئ. دا وه د دې اونۍ ځانګړې خپرونه چې له اغلې هوسۍ سره مو جوړه کړله. خبرې یې وکړلې، خپل نظرونه، خپل صلاحیتونه، خپل کارونه دا یې وړاندې کړل. ملګرو خپل مشورې ورکړلې، غوښتنې وسولې. نو هغه چې وویل چې بس څه مې وس او توان یې زه انشاءالله کوم او د افغانانو لپاره منډې تنډې وهم. له ټولو هغو ملګرو بخښنه غواړم که ما یې کومنټ نه یې لوستی او یا یې کوشش کوو چې راسي او ما ورته د ګډون برخه نه یې ورکړي. نو هغه لپاره تاسو ټول ما وبښئ. تر بیا او بلې خپرونې تاسو ټول په پاک او بخښونکي الله تعالی سپارم. ښاد او بریالي اوسئ، ښه وختونه ولرئ. الله په امان.